حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په ډیره خواشینی سره مو خبر ترلاسه کړي چې د قندوز په ولایت کې پر یو مدرسه باندې د حفیظانو د یو کوچنیانو پر مدرسه باندې بمبار شوی دی. دا هغه ماشومان او هغه بچیانو چې تر اوسه پورې حد بلوغ ته نه ورسېدلي، بالغان سوي نه وله، مرفوع القلم وله، دوی څخه د کرام الکاتبین کلم پورته و، په دوی پسې ګناه نه لیکل کېده، دوی معصوم وه، دوی بچیان وه. د هغه ماشومان ول چې د الله جل جلاله په ستر دین نه و مکلفه، بلوغ ته نه ورسېدلي، خو دوی په سینو کې د الله قرآن حفظ کوي. د هغه ماشومان ول چې 2 کاله 3 کاله په ډېرو تکالیفو باندې، په ډېرو ستړیاو باندې د الله د کلام د حفظ په مراحلو کې ستر امتحانونه کاټ کړل. کوچنیوالي سبق ډېر زور غواړي او موږ باندې دا حالات تېر سوي دي. نجمې شپې ته به دومره خوشحاله وو چې موږ د مور سترګې ووینو او د پلار سترګې ووینو. دې ظالمانو څنګه د خپل پلار او د خپلې مور د سترګو څخه ورک کړل. د هغه ماشومان ول چې پلار او مور یې دې ته خوشحاله ول چې د دې 3-4 کلو بعد به زما زوی د الله له کلامه سره کور ته راسي. مور او خویندو لاسونه سره کړي وه، پلار د غیرت بګړۍ ټمبلې وه، د دستاربندۍ د مراسمو ځای ته ورغلی و. خبر نه وه چې د زمانې فرعونیان، د زمانې نمرودیان، د زمانې قارونیان، د زمانې کافران، د زمانې بدمعشان، د ټرمپ او د اوباما او د بوش زامن او د هغوی فلویان، د هغوی ملګري به زموږ د ژوند ارمان راڅخه اخلي، زموږ د ماشومانو د سینو څخه به قرآن اخلي. ما چې دې ماشومانو سینې ولیدلې چې په وینه باندې رنګ ولې، د چا لاسونه نه وه، د چا پښې پرې وې، او دوی جنازې ماشومان د یوه کور ماشومان ول چې هغه حفیظان د قرآن ول، په یوه بستره او په یوه شړۍ اوفتوس کې پراته وه. نن مور دې ته انتظار وه چې کلونه مې زوی راسه ورک و. د جمعې په شپه چې موضوع رالی، د مدرسې د ډوډۍ شکایت پې کاوه چې وږي یو. مور به تسلي ورکوله چې زویه لږ صبر وکړه، تاسو به د الله د کلام حفیظان جوړ سي، تاسو زموږ د ژوند امیدونه یاست. هغه به د ماحول شکایت وکړي چې مور مدرسه کې مې ژوند خراب دی، مدرسه کې دې غت دی راته، ځکه طبعا ماشوم آزاد وي، ماشوم حر وي، ماشوم ګل وي. مدرسه یو نوی زندان دی، یو نوی تکلیف دی، ځکه هلته سړی مکلف کې د سبق په زده کړه باندې، د سبق په ویلو باندې. نو ماشوم طبعا هغه خوابدي په مدرسه کې. مور به تسلي ورکوله چې زوی 1 کال لولې پاته دي، بیا به ته حفظ د قرآن سې، بیا به په تا باندې موږ ټول قوم فخر کوو چې په موږ کې حفظ د قرآن شته. خو د اشرف غني لیوانو او د امریکایانو لیوانو داسې بې رحمي وکوله چې تاریخونه مو وشرمول، خدای مو وشرموه، الله مو وشرموه. دا هغه ملک دی چې هر څوک د ظلم په نیت ورته راغلی دي، الله شرمولی دي، لکه روسان چې الله وشرمول او د دې ګوډاګیانو ملګري الله وشرمول. دغسې به دغه د امریکې غلامان، د امریکې حمایت کوونکي هم الله وشرموي. محترمینو خویندو ورونو، پوهېږو ستاسو سینې دردمنې دي، ستاسو سترګې د غم په اوښکو لندې دي، ستاسو هغه لاسونه چې تاسو د حفیظانو د مراسمو خوشحالۍ ته خوندو او مندو سره کړې وه، پوهېږم هغه لاسونه نن د شهید په وینو سره سول. هغه کوټه کې چې تاسو د میلمنو بندوبست کوه، د میلمنو دپاره مو انتظام کړی و،
پوهېږم هغه نون د فاتحې په مراسمو بدل سول. درد لري، غم لري، راغلی دي ځکه هغه سوځي چې اور ورباندې بل. محترمینو موږ به صبر کوو. شهادت هغه مقام دی، شهادت هغه مقام دی چې یو سړی معصوم بچی وي، حافظ د قرآن وي، او بیا د کافرانو یا د کافرانو د ملګرو په لاس باندې شهید سي. د دې به کوم مقام وي؟ د دې مقام په بیانولو کې زما ژبه قاصره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د شهید هغه څاڅکی چې مځکې ته رسېدلی لا نه وي، الله ما تقدمه و ما تأخره ټول ګناهونه مخکې وروسته ورمعاف کړي. دا خو معصوم و بچان و، دې خو ګناهونه نه وه کړي، د دوی پر ځای به د دوی د مور پلار ګناهونه الله ورمعاف کړي. او دغه شهید ته به الله جل جلاله د 80 نفرو چې هغه مستحق د اور وي، دوزخ ورلره واجب وي، د هغو شفاعت به الله ور نصیب کړي. نو محترمینو دغه مقام که په پیسو موږ لاسته راوړلی نه سوای راوړل کېدلی. رحم دی شهادت الله دې را نصیب کړي. الله دې مې داسې له اولاده تر اولاده ټول د دې کافرانو او د دې ظالمانو په کرزو، د دې په تیاره او د دې په ډرون باندې مې الله دا ډول شهید کړي چې غوښته مو پر مخ د مځکې پاته نه سي. نن سهار د حرم مکې څخه راوتلم د لمانځه بعد، نو په دې لمانځه کې مې د قبر سوچ سره و. نو بیا مې دا خلکو ته فکر وکړي ما ټول عمر ټول به قبر ته ځو. نو دا دروازې سره ودرېدلم، د باندې راوځم، ماله الله داسې مرګ راکړه چې قبر نه ووینم. نو هغه د شهادت مرګ دی چې قبر به هم ورلره ګلې ګلزار وي. نو شهادت فضائل د شهادت مقام هغه د الله رحمت دی. ځکه یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي و یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې الله جل جلاله زما دنیا او آخرت رانیک کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله دې رحم در باندې وکړي. هغه صحابي بیا ځي شهید کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به هر صحابي ته د الله د رحمت دعا ورکول، هغه بیا شهید کېدی. یو بل صحابي هم ورته راځي په دغه امید باندې جنگ ته روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ما ته دعا وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي الله دې په خیر بوځه، الله په خیر راوله، الله دې فاتح ناصر کړه. صحابي ورته جاړي و یا رسول الله ما ته د رحمت دعا وکړه، د شهادت دعا وکړه. شهادت رحمت دی. شهادت خوانه به د خوا دې دغه قاتلان اجرتي قاتلان دي، خوا به د کې دا اجرتي قاتلان دي. د ټرمپ روپۍ که نه یوه ورځ هم دوی نشي تېرولی. د ټرمپ په تنخوا باندې ناست دي. د هغو په حق کې د سورة المائدې یو 50 آیات روایت کوم. بالا دې دوی خپله فیصله وکړي، د دوی خپل قبر دی، زما خپل قبر دی. قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله په 6مه سپاره کې په سورة المائده کې چې د قرآن عظیم شان 5م سورت دی، په 15 آیات کې الله جل جلاله ورته وایي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تتخذوا تاسمتك كوي مؤمنان اليهود والنصارى، يهود ونصارى أولياء دوستان موالات ومحبت دا ما ورسره کوي. بعضهم أولياء بعضهم بعضی د کافرانو دوستان د بعضو دي، یو له بل سره دوستان دي د مسلمانانو په مقابل کې. ګوره برطانویانو امریکایان په خپل مابینځ کې نه دي سره جوړ، خو لیکن وایي ملنګ ته د سپو یوه ده، افغانستان ته ټول سره یو سول. الله راته وایي زه نه وایم. اوس که زه دا خبره وکړم خلک داسې وایي دا د پاکستان لا دي. نه دا د پاکستان خبره ده، نه د افغانستان خبره ده. اوس که چا د جهاد بیان کوه هغه باره پاکستانی دي، پاکستانی پیغور کول کېږي.
که د پاکستان پټاټې اوړه ور اړول نه پاکستانی، که د پاکستان تبلیغ حالت چلاونه یې پاکستانی، که د پاکستان کرکټ حالت چلاونه یې پاکستانی، که د جهاد خبره د امریکا په مقابل کې وکړو پاکستانی یې. د الله قرآن وایي تاسو به هم د غمره خوانده یاست. د الله قرآن در واخلئ، شپږمه سپاره 5م سورت د قرآن سورة المائده نومیږي، 50 آیات دي، هغه در واخلئ. یو ملا تیم واروړي ورته دا دیوبندي درواغ راته ویلي دي که رښتیا راته ویلي دي. الله راته وایي ومن یتولهم، او هر چا چې دوستي وکړله د دغه یهودو د نصاراو منکم له تاسو څخه فانه منهم، تاسو له هغو څخه یاست. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، الله جل جلاله هدایت قوم ظالمانو لره نه کوي. نو تر دې بغیر تعلیم چیرې د امریکې په تیاره کې سپور، د امریکې په تنخواو روان، د امریکې په امر باندې پر مدرسه باندې د حفیظانو پر